سلام له دوستانو. نن د کورنۍ روانشناسي یا د کورنۍ ارواپوهنې یا د کورنۍ مشاورې په اړه غواړم تاسو سره خبرې وکړم. موږ په ارواپوهنه کې یو مشاوره لرو د کورنۍ مشاورې په نامه. په دې مشاوره کې موږ ټول بحثونه، ټول موارد او ټول تمرکز په هغو مواردو کوو چې په یو کورنۍ کې شته دي. ځینې مسایل به تاسو سره شریکوم. بله دوستانو، دا مشاوره تقریبا 80 کاله کېږي چې رامنځته سوې او په ارواپوهنه کې خپل ځان ته ځایګی پیدا کړی او نن سبا په ګڼو ټولنو کې ډیره پراخه او ډیره مشهوره سوې ده، ځکه چې زموږ د ډیریو هیوادوالو او د په نړۍ کې د ډیریو افرادو او اشخاصو یوه لویه ستونزه او یوه لویه مسله همدغه د کورنیو ستونزې دي. دویم مورد روغو او ناروغو کورنیو سره سروکار لري. په د کورنۍ په مشاوره کې موږ یو روغې کورنۍ لرو او یو ناروغې. موږ هم هغه روغو کورنیو سره په دې مشاوره کې کار کوو او هم ناروغو کورنیو سره. دا چې روغې کورنۍ څه دي، ناروغې دا یو بل بحث دی چې بیا په خپل وخت فرصت به خبرې کوو. دریم مورد ډیر په فرهنګ تاثیر اخلي. یعنی دا مشاوره ډیره فرهنګي ده. منظور مې دا ده چې یوه کورنۍ په د خوست په صبریو کې، یوه کورنۍ د هلمند په مساقله کې، یوه کورنۍ د بدخشان په پامیر کې، یوه کورنۍ د تخار په خواجهغار کې او یو کورنۍ د بامیانو په یکاولنګ یا ورسچ کې یا د پروان په غوربند کې یا د لوګر په ازره کې. دا کورنۍ تقریبا ډیر زیات فرق کوي سره، دا ډیر زیات تفاوت سره لري. کله چې موږ راځو او غواړو دې کورنیو سره کار وکړو، په دې لهجو، په دې ارزښتونو چې په دې کورنیو کې شته، دا ټول باید د موږ د اقل نظره تیري، موږ پې پوه او بیا راسو له دې کورنیو سره د خواښې ترمنځ، د زوم ترمنځ، د لیورونو ترمنځ، د لیورونو د ښځو ترمنځ، د خسر ترمنځ دا مسایل حل کړو. یعنی دا ډیره یو فرهنګي مسله ده. او دلته نو بیا د اسلام آباد، د تهران، د دوشنبه او د تاشکند یا د توکیو او تورنټو د لندن روانشناسان کومک موږ سره نشي کوی. موږ هم کله چې هلته ځو لندن ته یا جاپان ته یا مثلا جرمني ته، اول ته یو کورنۍ موږ ته راځي، یوه ښځه او میړه، کله چې هغه خپلې ستونزې موږ سره شریکوي، موږ ډېر کومک نه سو ورسره کولی، ځکه چې د هغوی فرهنګ فرق کوي. هغه افغانان چې کډوال سوي دي، بهر ته تللي، اوس هلته ژوند کوي، کله چې هغوی ارواپوهانو ته ورځي او ورته کیني، هغوی ستونزې نه سي حلولی. ډېر ځله لږ چې مشکلات ووایي چې والا دا مشکل لرم، دا مشکل لري، رخصت کړه، طلاق کړه. یا مثلا ښځې ته وایي چې دومره مشکلات دي، الله زر طلاق واخله. اما تاسو خپله پوهېږئ چې په افغاني ټولنه کې طلاق دومره اسانه ده، دومره بابیزه ده، دومره عادي ده؟ نه. دلته په دې ټولنه کې طلاق ډېر د بم چودل دي، یعنی هر څه له منځه تلل دي. اوس یو ارواپوه راځي او بې تجربې ارواپوه راځي، ځینې ما ولیدل په کابل کې کار کوي، کله چې په دې نه پوهېږي چې کله چې په کابل کې یوې ښځې ته مشوره ورکوي چې طلاق واخله، هغه چېرته لاړه شي؟ دا خو کابل ده که نه، دا خو اروپا نه ده، دا خو ښځه خو چې دلته په طلاق واخیست خو د سړک په سر پاتې کېږي که نه، ورونه هم نه ساتي، مور پلار هم نه ساتي، میړه هم رخصتوي، خپله خو څه لري نه، څه کوی نه شي. څلورم مورد د کورنۍ جوړښت ده. یعنی د کورنۍ جوړښت ارزوي چې دغه څنګه جوړې سوي، څنګه جوړې سوې، څنګه نامزد سو دغه هلک و جلۍ، چا نامزد کړل، څومره تفاوت لري د سن، څومره تفاوت لري په شخصیت کې، څومره تفاوت لري په تناسبونو کې، د بلوغ ترمنځ څومره کچه ده، څومره یو بل سره مینه لري، دا موارد څېړي. بل د کورنیو ټیټې منظومې څېړي. مثلا پاس کورنۍ ده، بیا کته بل تشکیل ده، په کورنۍ کې بیا کته بل تشکیل ده، بل کلته بل تشکیل ده، دا منظومې څېړي. بل د مراتبو سلسله څېړي. مثلا په یو کورنۍ کې اول خاوند و میرمن دي، چې دې ته موږ البته یو هسته‌ایي کورنۍ وایو، بیا اولادونه دي، بیا د همغه خاوند و میرمن مور و پلار دي،
بیا د مغه خاوند او میرمنې ورونه او خویندې دي بیا بله کورنۍ ده دغه سلسله څنګه مراعات سي په یوه کورنۍ کې سلسله څنګه مراعات سي دا موږ پکې هلته څېړو بله مسله د کورنۍ د قواعدو مسله ده زما په کورنۍ کې تر ستا د کورنۍ قواعد فرق کوي زما په کورنۍ کې کیدای سي زه خپلې پیسې چې کله یې ګټم خپله مصرفوم خو ته چې ګټې ته د مور ته پیسې ورکوې او بیرته چې بیا مصرفې له مور نه دې اخلې یا د پلار ته ورکوې یا ځینې کورنۍ داسې دي چې مشرې خور ته یې ورکوي یا یې نیکه ته ورکوي بیا هغه مصرفوي یا مثلا تاسو په عام کلتور او فرهنګ کې دا مسله لیدلې ده چې کیلي له یو چا سره یي مثلا یو مشره ښځه ده هغې سره کیلي د څه شي کیلي د په ډېر کلاسیک ډول به زه ستا دا خبره شریکم د ټیم کیلي د یخدان کیلي د صندوق کیلي هلته چې دي هلته لږ نخود دي لږ کشمش دي لږ نقل دي او یو څو شیان نور دي بس غټه ښځه په کور کې ناسته ده او دا کیلي ورسره دي بس دا صلاحیت ده چې دې ښځې سره دا د دوی قاعده ده دا د دوی قواعد دي په دې کورنۍ کې دا څېړي اروپوان بل په کورنیو کې ونډې څېړي هر څوک څومره ونډه لري څومره نفوس لري څومره نقش لري بلې حریمونه څېړي څوک تر کومه حده حریم لري د چا حریم تر کومه حده ده مثلا ډېر ځله داسې پېښه سوې ده ما ته هلته په کابل کې هغه راځي مراجعین راځي ما ته وایي چې زه مې لیوره ووهلمه استاد پرون مې لیوره ووهلمه یعنې په دې کورنۍ کې دا حریم نشته لیوره راځي خپله ورېنداره وایي اما په اصولو کې په قواعدو کې په مذهب کې په شریعت کې په فرهنګ کې یو لیور هیڅکله خپل ورېندار نشي وهلی په هیڅ صورت اما د دې کورنۍ همدا قاعده ده په دې باید سر خلاص کړي اروپو بل د غبرګون حلقې دي دا کله چې مشکل پیښیږي خبر چیرته رسیږي خبر ګاونډي ته رسیږي کوډګر ته رسیږي که خپل خاوند ته ویل کیږي که خواښې ته ویل کیږي که خپل مور ته زنګ ویي اوس خو زنګ هم را پیدا سوی څه کیږي بل دلته په کورنۍ مشاوره کې ګرده کورنۍ مراجعه ده یعنی کله چې تاسو یو څوک راځي موږ ته زه یو ستونزه لرم کورنۍ موږ ټوله کورنۍ راغواړو لیوار خسر ورېنداره خواښې خپله دا کس دا ټول نور د موږ لپاره مریض ده یعنې موږ هغه وخت کولی د ستونزه حل کړو کورنۍ چې ټوله کورنۍ د موږ ناروغه سي او په کورنۍ مشاوره کې ټوله کورنۍ یو ناروغه ده وروستی مورد وده ده واده ګډ ژوند او نور ټول مسایل دا څنګه کیږي څنګه ترسره کیږي دا ټول د کورنۍ او د واده د اروپونې یا مشاورې په برخه کې څېړل کیږي او پالل کیږي کورنۍ ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي او زه فکر کوم چې د دغې رشتې یا د دغو مشاورینو د دغو روانشناسانو د ډېرېدو ارزښت ډېر ده په دې ټولنه کې ځکه چې افغاني ټولنه یوه کورنیزه یوه کورنۍ ټولنه ده د کورنۍ په بنسټ ولاړه ټولنه ده او په داسې یو ټولنه کې باید د کورنۍ اروپوان ډېر سي په همدې خاطر زما میلان او زما د تداوی چارې ډېرې کورنۍ اړخ لري او زه په همدې اړوند ډېرې ویډیوګانې هم جوړوم ډېر پروګرامونه هم جوړوم او زه په دې باور یم چې که موږ کورنۍ جوړه کړو ټولنه پخپله جوړېږي ځکه چې کورنۍ د ټولنې د ملا تیر ده او که موږ وکولی شو چې په افغانستان کې کورنۍ جوړه کړو ډېرې ستونزې به پخپله حل سي مننه